زه څومره موده پس دغه کلي ته راغلم، ما ته یاد نه دي. هو دومره مې یاد شي چې زه تلمه نو دلته څه نښې نښانې راته یادې دي. دغه ځای زموږ د خاورو کور و، د صدرخان کاکا دوکان و. هغه به کړۍ کوله، د هغه د خپو او لاسونو حرکت ما ته یاد شي. تارونه به یو ځای کېدل او شړۍ به جوړېده. د هغه سره به احمد ګل کاکا هم ناستو. نری نروچ کې شان کاکا و، چیلم به یې تازه کولو. هغه چې به چیلم کې پوک ورکړو نو د اوبو د خوړ خوړ اواز به لا غلی نه و چې د احمد ګل کاکا د ټوخي ناترس اواز به پیل شو. تا به وي چې اوس به یې نه سږي هر څه بهر راوغورځوي. خو هغه به چې څه وخت په سا شو نو بیا به د اوبو د خوړ خوړ اواز راغی او د هغه سا به د ټوخي سره بیا بېواره شوه. هغه به تک سور شو، د مخ هډوکو کې به سره سره رګونه راښکاره شو. تا به وي چې اوس په دې کړۍ کې ترې شړۍ جوړه شي. صدر کاکا به د هر څه نه بېنیازه کړۍ کوله او کله کله به یې شونډې راټولې کړي. شپیلي کې به یې سندره زمزمه کړه. اوبه دې وړینه نو پاسه لالي مازدیګر دی، اوبه دې وړینه. او زر زر به دغه سندره د کړۍ په آواز کې نیمه او د احمد ګل کاکا د چیلم د اوبو په خوړ خوړ او ټوخه کې ورکه شوه. اوبه دې وړینه پاسه لالي مازدیګر دی، اوبه دې وړینه. ټوخی ټوخی ټوخی. ما ته دغه دکان یاد و، خو په 30 کالو کې هر څه غایب و. ما وی کاش چې زه دغه سندره بیا واورم. دغه ځای نه وړاندې چم و، د خاورو کوټې وي. ما او زما ګاونډی چینی څه ښایسته نوم یې و. او رایاد شو بانوګۍ به چندرو کوله. هغې به وي یکه دوکه او دغه درېکه. چندرو کې د کورونو نومونه شو. زه به چې درېکا کې وسوځېدم نو هغې به وي نه 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 سرداره بیا وکړه. او تر څو چې به ما ګټلې نه وه هغې به بیا وي بیا وکړه. اخر چې به ما وګټله نو هغه به په سا شوه. زه نه پوهېدم چې بانوګۍ به زما په ګټه او په خپل بیلات ولې خوشحالېده. شاید هغه د دې وېرېده چې که زه چندرو وبایلم نو بیا به نه راځم. زه به چې کور ته راغلم ادې به راته غوسه وه. ویل به یې تنکۍ نال شي، د جنکو سره لوبې مه کوه، لکۍ به دې وشي. ما به زر زر په لمنه لاس تیر کړو چې چېرته لکۍ خو به مې نه وي شوي. زه د لکۍ په معنی ډېر وخت وروسته پوه شوم چې لکۍ خو تهمت وي، تور وي. خو که زه هغه وخت هم خبر وي نو هم به مې د بانوګۍ سره چندرو نه پرېښوده. بانو به راله کله کله په پیڅکې کې غوزان هم راوړل. زما ساونه بېواره شو. دغلته چم نه و، د پخو کورونو یوه لړۍ وه. ما وی د چندرو هغه ځای به چیرې وي، خو هیڅ خبر نه شوم. د خپل کور خد و خال راته یاد و. زړه دروازه وه، ډېر په زور به خلاصېده. شاته ورته ول پروت و. دروازې سره دننه ګړونج و چې سره سره د خاورو منګي به پرې پراته و. د هغه اوبو یخوالی به مې محسوس شو. سا مې په وار شوه. زه وړاندې لاړم. کور نه و. د اوسپنو ګیټ سره ولاړ ماما وی خانجي په خیر راځه، هم دا ستاسو حجره ده. مرمرین فرش و، دیوالونه پاخه و. حجره نه وه، 2-3 هلکان ناست و. ما ته یې هیلو ووی او خپل موبایلونو په لاس بل ځای ته روان شو. یو بل ته وی he is papa cousin having some mental disorder. زه ځان سره مسکی شوم. ما وی هو جنریشن ګیپ پر اختیا منټل ډس آرډر دی. زه د بنګلې د کاکا سره کېناستم. ما وی کاکا زما د مور او پلار کور خورک دی، د هغوی قبرونه هم ما معلوم نه کړل. تا ته خو به معلوم وي. د کاکا سترګې د اوښکو ډکې شوې. خان اوس څوک د ژوندو تپوس نه کوي، ته په مړو څه کوي؟ ما وی کاکا ادې مې یادېږي. لاس به اوچت کړم، د قبر خاورې به یې ښکل کړم. نه خان، مشر خان وی چې ستاسو ذهني حالت داسې دی چې هیڅ داسې ځای ته به نه ځي. کاکا
تا ته بانوګۍ یاد شي د صدرخان کاکا مشر لور بانوګۍ هغه ما به چې ورسره چندرو کوله. کاکا غلی شو، مخامخ د بابا تصویر ته په کتو شو. سترګې بیا ښکته شوې، دوغ کې پاننګو غاړه غټۍ شوې، شونډې کلکې کړې لکه یوه ناقلاره کریکه بهر ته نه پرېږدي. هو خان، بانوګۍ خو شته، ژوندی ده. مازدیګر به د مشر خان نه پټ لاړ شو، ته به یې ووینې. او زما په ذهن په مازغو کې د صدر کاکا لور بانوګۍ د هغې یادونه بیا راتازه شو. چندرو، یکا، دوکا، دریکا، د بانو غږ نه بیا د سره کړه، سرداره بیا د سره، ته به ګټې او ما به وي لکه چې زه د ټول جهان سردار شم. د صدر کاکا کړی او د هغه لور بانوګۍ د ژوندي علامتونه او د صدر کاکا د شړۍ جوړولو کې به هغه شونډې نږدې کړي او بیا به یې وي اوبه دې وړینه نو پاسه لالي یې مازدیګر دی، اوبه دې وړینه. زما خدایه بانو به چرته وي، څنګه به وي؟ مازدیګر تیر زه د کاکا سره د هغه د وادې تر مخه روان شوم. بنګلې ختمې شوې، شاړه شروع شوه. کور خو نه و، د هدیرې یو خوا ته ورکوټې شان درمن کې یوه بوډۍ چې ویښته یې جاښه و، یو بل کینختي و، د مخ رنګ یې نه ښکارېدو. هغه د ځان سره لګیا وه، یکه، دوکا، دریکا، نه سرداره بیا د سره، ته به ګټې سرداره، تا وګټله، هله شابه بیا د سره. او ما وی چې قیامت دی او ما هر څه وبایلل